د سلام په وړاندې کولو سره د یک څخه د دې مهال خبرونو ته مو هرکلی کوم. د هلمند په ولایت کې د ملي اردو 10 سرتیري د یوې نښتې په ترڅ کې وژل شوي او 4 تنه نورې ټپیان شوي دي. د دې ولایت د والي بیان داود احمدي یک تلویزیون ته ویلي دي تېره شپه د ملي اردو سرتیري په یو خپل منځ کې پر نښته شوي چې په پایله کې 10 سرتیري وژل شوي، 4 تنه ټپیان او 15 تنه نورې تښتېدلي دي. د ښاغلي احمدي پر وینا هغه سرتیري چې تښتېدلي دي کېدای شي د وسلوالو طالبانو سره لاس ولري. د یو بل خبر له مخې د هلمند ولایت په کجکي ولسوالۍ په روشن آباد سیمه کې وسلوالو طالبانو د 15 نارینه‌و او 2 ښځو څخه سرونه پرې کړي دي. د هلمند ولایت د والي ویان یک تلویزیون ته ویلي دي چې دغه سیمه د دولت د کنټرول په واک کې نه ده، په همدې دلیل د دې پیښې لامل دوی ته څرګند نه دی. که چیرې د حقاني ډله د جګړې څخه لاس په سر شي او د طالبانو څخه بیله شي، نو امریکا چمتو ده چې د افغانستان د شرقي 3 ولایتونو پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو واک دې ډلې ته وسپاري. د پاکستان چاپ ایکسپریس تریبون ورځپاڼې د امریکا د یو پوځي لوړپوړي چارواکي له خولې د دې مطلب په څرګندولو سره لیکلي دي په هغه صورت کې چې د حقاني ډله د جګړې څخه لاس په سر شي، واشنګټن به نه یوازې د دې 3 ولایتونو واک ورکړي بلکې د افغانستان په راتلونکي سیاست کې به لویه ونډه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حقاني ډلې نوم د ترهګریزو ډلو په نوملړ کې زیاتول څیړي. ټاکل شوی د امریکا اردو په افغانستان کې نن خپل هغه 9 سرتیري چې تیر کال په باګرام کې په قرآن کریم سوځولو او د طالبانو اجسادو ته پکاوي تورن و اخلاقی لارښوونه کوي. د لویدیځو رسنیو د ریپورټونو له مخې دغه اخلاقی لارښوونه د افغانستان د ولسمشر له غوښتنې څخه کمه ده چې دغه سرتیرو د علني محکمې لپاره یې کړې ده. د دې ریپورټ له مخې لا څرګنده نه ده چې افغان چارواکي او د افغانستان خلک په دا ډول جزا ورکولو څه غبرګونونه ښایي. د ارزګان په ولایت کې د 2 چاودنو په پایله کې 2 تنه وژل شوي او 15 تنه نورې ټپیان شوي دي. د دې ولایت د پولیسو مشر فرید عایل یک تلویزیون ته ویلي دي نن سهار د دې ولایت په دیراود ولسوالۍ کې 2 پولیس د سړک د غاړې مان چاودنه کې ټپیان شول. په همدې حال کې د دې ولایت په ګیزار ولسوالۍ کې د ملکي وګړو او سراچه موټر د سړک د غاړې مان سره برابر شوی چې په پایله کې 2 ملکي وګړي وژل شوي او 3 میرمنې ټپیان شوي دي. د ننګرهار ولایت د حصارک ولسوالۍ خلکو د 2 ورځو راپدې خوا د طالبانو پر وړاندې پاڅون کړی دی. د حصارک ولسوال عبدالخالق یک تلویزیون ته ویلي دي چې طالبانو د دولتي کارکونو څخه د کار د غځېدو په صورت کې د 50,000 کلدارو غوښتونکي شوي دي چې دغه د طالبانو کړنه د خلکو له غبرګون سره مخ شوې. دا په داسې حال کې ده چې د مشرانو جرګې غړو په دې پاڅونونو کې د ګاونډیو هیوادونو د استخباراتي کړیو په احتمالي توګه د لاس لرلو څخه په سخته اندېښنه کې دي. د هرات په ولایت کې 2 تنه د انسان تښتونې او د جعلي اثارو د ترویج په تور نیول شوي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست د خبرپاڼې په خپرولو سره وایي دغه کسان د 3,000 جعلي پیسو د بدلولو په وخت کې نیول شوي دي. په یو بل قدم کې د ملي امنیت عمومي ریاست یو بل تن د انسان تښتونکو مشر چې څه موده د مخه یو تن برمته کړی او 300,000 افغانیو په ورکولو یې بیرته خوشي کړی هم نیولی دی. په همدې حال کې دغه ریاست د پکتیا په ولایت کې د یوه اندازه مخدره توکو د نیولو څخه هم خبر ورکوي. او په پای کې د پاکستان لومړی وزیر نن دغه هیواد د سترې محکمې ته راڅرګندېږي څو دغه محکمې د حکم پر تطبیق نه کولو په باره کې چې د هغوی نه غوښتل یې ولسمشر آصف علي زرداري د مالي فساد پروندې راخوشي کړي ځواب ویونه ورکړي. د راجا پرویز اشرف راڅرګندېدل وروسته له هغې اعلان شوي چې د پاکستان د حاکم ګوند تېره شپه پر یوې غونډه کې په دې اړه بحث وکړ. دا په داسې حال کې ده چې مخکې له دې څخه یوسف رضا ګیلاني د پاکستان پخوانی لومړی وزیر هم د دې هیواد د ولسمشر د مالی فساد د دوسیې د نه پرانیستې په خاطر د واک څخه لرې کړی شو. د یک څخه د دې مهال خبرونه همدلته پای ته رسیږي. د پاملرنې مو منندوی یم.